د پکتیکا ولایت د خبریالانو د خوندیتوب ولایتي کمیټې چې په راس کې د دې ولایت مرستیال والي دی له تیرو 7 میاشتو راهیسې غونډه نه ده کړې چې له امله یې خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي نه لرلو ترڅنګ له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نن ورځ د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له لوري په دې موخه یو ورځنی ورکشاپ په لار اچول شوی و ترڅو د دولتي نهادونو ویاندویان وپوهوي چې د رسنیو استازي او خبریالان حق لري چې معلوماتو ته لاسرسی ولري، خو څه ډول معلومات باید شریک نشي. خبریالان د کومو معلوماتو د ترلاسه کولو حق لري یا خبریالانو ته باید د معلوماتو په برخه کې یوه ښه کاري ساحه رامنځته سي. خبریالان کوم حقوق لري؟ دغه ټول معلومات د پریزنټیشن او کتاب په بڼه د ادارو د رسنیو له مسؤلینو سره شریک سول. خو پکتیکا کې خبریالان بیا وایي چې لا هم ډیری ژورنالیستان د ولایت پر کچه معلوماتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت خبریالان وایي چې په رسنیزه برخه کې ورپېښې ستونزې به یې تل د خبریالانو د خوندیتوب په ولایتي کمیټې کې شریکولې او اړوند چارواکو به یې د حل په لارو چارو کار کاوه، خو دغه ناستې له تیرو 2 میاشتو راهیسې نه دي شوي. خوندیتوب د کمیټې چې ولایت مقام په راس کې یا ولایت مرستیال په راس کې تر اوسه دغه 2 میاشتې کېږي د خبریالانو سره یا له اړوندو ارګانونو سره چې خبریالان هم پکې ناسته نه ده سوي. د دې ناستې د نه ترسره کېدلو ستونزې ډېرې دي. د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال عبدالوهاب ویران د پکتیکا پر ولایتي ادارې هم نیوکه وکړه چې په ډیری مواردو کې رسنۍ نه غواړي او مطبوعاتي برخه یې تقریبا فلج ده. د ولایت مطبوعاتي اداره چې ده اوس نوی ویان درته راغلی د مسلکي ویان دی، خو متاسفانه چې دوی هغه څنګه چې په کار دغسې کار یې نه دی کړی. د ولایت تر ډیره مثبت راپورونه چې د هغه له رسنیو سره نه دي شریک سوي او دوی په خپل وخت باندې دا چې مخکې واټساپ ګروپ مو لاره د ولایت له مطبوعاتي څانګې سره، خو اوس هغه هم تقریبا فلج شوی دی. د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې هم د پکتیکا ولایت د بېلابېلو سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو استازو معلوماتو ته د نه لاسرسي مسئله یاده کړې وه چې چارواکو یې د حل ژمنه ورکړې وه، خو تر اوسه یاده ستونزه لا هم پر خپل حال پاتې ده.